د کرونا وایرس وبایي صورتحال او لاک ډاون لامله د پیښور په حیات آباد د انډسټریل سټیټ کې هم کارخانې تړل شوي، ماشینونه پکې ولاړ دي او په زرګونه کارکونکي ورسره بېروزګاره شوي. 28 کلن فرمان علي اپریدی په ماربلو یوه کارخانه کې لوی ماشین چلوي. دا خو چې کله د کورونا دغه راغلو لاک ډاون راغلو د هغې د وجې موږ به سره 18-19 مزدورانو ټول رانه لاړل چوټي شول پوه شوې، ډېر زیات بېروزګاره شو، بیلونه را باندې هماغه په نیکانو راځي، نه تنخواګانې شته، نه د هغه شته دی، نه د رزق پته لګېږي، د وړو درک نه لګېږي. ډېر غریبانانو را سره چې هغې به 200-300 روپۍ دیاړي جوړوله او ورته میلاو شي ماښام هغه به یې واغېشتې چې هغه اوس نشته. بس الله دې رحم وکړي. دا خو بس د الله طرفه ده، روجه هم ده، روجه ماشومان هم غواړي، مونږ یې خپله هم زړه کېږي چې دا شی نه کور ته یوسو، خو چې وس هم نه نو بس همداسې تش ځو او سهار بس تشه خوله بیا راځو. حیات آباد د انډسټریل سټیټ ته هره ورځ مزدوران په دې تمه راځي چې کارخانې به فعاله شي او کار به ورته میلاو شي، خو بغیر له مزدورۍ بیا مازدیګر خپلو کورونو ته بیرته ستانه شي. که لاک ډاون بار ملک والا وکړي خو هغه مالداره دی، هغو له وروره هر څه تیار ورځي، نو موږ له خو یو شی هم نه راځي، نه سهولت شته دی نه هغه شته دی، موږ ډوډۍ ته حریان یو چې موږ څه شی وکړو څه شی ونه کړو. ظاهر خان د ماچسو په یوه کارخانه کې کار کا. کور کې حالات جی بس د شرمه مونږ ویلی نشو چې د مونږ کور کې دا حالات دی، ډېر بوره حالات دی جی. د پیښور کارخانهدارو اتحادیې مشران وایي دوی به د مزدورانو سره څه لږه ډېره مرسته وکړي، خو چې کارخانې تړلې وي نو تنخواه نشي ورکولی. یوې اندازې مطابق دلته په حیات آباد د انډسټریل سټیټ کې 4,500 کارخانې فعاله وې چې په دې کې څه پاسه 20,000 کسانو کار کاوه. د پیښور کارخانهدارو اتحادیې مشران وایي صوبایي حکومت یوازې خوراکي څیزونو او دوایانو جوړولو کارخانو ته اجازه ورکړې چې خپل کارونه پیل کا، خو نورې ټولې تړلې پرتې دي او باید دا د خلاص کړل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، پیښور.